یا کریم و یا واسع د رزق د پراخۍ او په رزق کې د برکت دپاره یوه ډېره زبردسته وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، د الله جل شانه یو دوه نومونه دي او د دغې دوه نومونو وظیفه چې کوم یو انسان شروع وکړي، هغه انسان به په رزق سره مالامال شي. الله جل جلاله به د دغه انسان دپاره روزي داسې پراخه کړي چې د ده با په وهم او ګمان کې هم نه تېرېږي. دا داسې پاورفل او داسې زبردسته وظیفه ده. یا کریمو یا رزاقو د دې وظیفې د فوایدو، د رموزو، د اسرارو نه هغه خلک خبر دي چا چې دا وظیفه په پابندۍ سره کړې ده. د دې وظیفې په برکت سره رب العالمین انسان ته د رزق دروازې کولاوي. د رزق چې څومره بندشونه وي، رب العالمین د انسان هغه تمام بندشونه ختم کړي او د رزق پراخي الله جل شانه په دې انسان باندې راولي. د دې وظیفې ذکر کوونکي به چېرته کې د چا په وړاندې محتاج نشي. کوم انسان چې دا یا کریمو یا واسعو د دې مبارکو نومونو وظیفه شروع وکړي، نو الله جل شانه به د انسان د مخلوق دا محتاجه نه وساتي او د خپل ځان سره به ورته زړه ولګوي. یعنې د دو توجه، د دو ارزو، د دو تمنا به صرف د الله جل شانه نه وي. د ده سوال، د ده حاجت به صرف د الله جل شانه د طرف نه وي. مخلوق نه به رب العالمین مستغني وګرځوي. دا داسې زبردسته وظیفه ده چې د دې وظیفې په برکت سره ډېر هغه خلک چې د خپلې زندګۍ نه تنګ راغلي وو، الله جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره د هغوی زندګي ښه کړې ده. د غربت چې کوم هغه تکه توره تیاره وه، د غربت دغه اندېرې، دغه تیارې دغه ته نه ختمې شوې او د مالدارۍ دغه سپین سخر پې رب العالمین راوخېجه. نو دومره زبردسته وظیفه خو ده. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه په څنګه طریقې سره کوو. د دې وظیفې څه خاص مقدار معلوم نه دی، یعنې د هر منځه نه پسې تاسو کولی شئ او په ناسته ملاسته ولاړه هم کولی شئ. لیکن د ټولو بهترینه طریقه دا ده چې ستا هغه خلکه چې د هغوی روزي ډېره زیاته لنډه تنګه وي او د رزق د لاسه ډېر زیات پریشانۍ سره او د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي، روزي ورته سمه نه میلاویږي، که میلاو شي نو هغه هم لنډه تنګه وي. نو دغه خلکه دي. او دویم نمبر هغه خلکه چې هغه ډېر زیات غریبانان وي، د غربت د هغوی انتها ته رسېدلی وي، نو دغه خلکه او د رزق نه پریشانه خلکه دا وظیفه دې په کثرت سره کوي. یعنې په ناسته ملاسته ولاړه چې په هر حالت کې د دوی په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، یا کریمو یا رزاقو. اسانه ده، دومره ګرانه نه ده. د دې وظیفې په برکت سره به لږې ورځې لا تېرې نه وي چې رب العالمین به تاسو ته د رحمت په نظر باندې وګوري او کم د پریشانۍ وي تاسو ته، دا کم مشکلات وي، نو الله جل شانه به ورته د غیبو نه داسې اسباب برابر کړي چې تمام پریشانۍ او تمام مشکلات به د رب العالمین ختم کړي. که رزق کې د ستا برکت نه وي، نو الله به دې په رزق کې برکت هم پیدا کړي. او که ډېر زیات غریب او مسکین یې، د غریبۍ او د مسکینۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی یې، نو رب العالمین به دې د دې وظیفې په برکت سره مالدار هم کړي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.